د استرالیا تجارتي سیالیو BBL کې د افغان لوبغاړو وروستۍ پایلې. د استرالیا تجارتي سیالیو BBL کې نور نړۍ له مشهورو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړو پکې هم ګډون درلود چې راشد خان د اډیالا سټرایکر، مجیب الرحمن او ظاهر خان د برسټن هیټ، محمد نبی د ملبورن رینیګیډز، قیس احمد د هایبرډ هوریکینز لوبډلې په ګټه سیالي ترسره کړه. راشد خان د اډیالا سټرایکرز په ګټه په 15 سیالیو کې 19 لوبغاړي وسوځول چې غوره توپ اچونې د 2 منډو په ورکړې سره د 4 لوبغاړو سوځولو. راشد خان په توپ وهنه کې په 140 منډې وکړې چې په یوه سیالۍ کې 40 تر ټولو ډېرې منډې وي. محمد نبی د ملبورن رینیګیډز لوبډلې لپاره په 6 سیالیو کې 15 لوبغاړي وسوځول چې غوره توپ اچونې د 30 منډو په ورکړې د 1 لوبغاړي سوځولو. په توپ وهنه کې محمد نبی 160 منډې وکړې چې تر ټولو ډېرې منډې یې 63 وې. مجیب الرحمن د برسټن هیټس لوبډلې په ګټه په 6 سیالیو کې 3 لوبغاړي وسوځول چې غوره توپ اچونې د 11 منډو په ورکړې د 2 لوبغاړو سوځولو. ظاهر خان د برسټن هیټس لوبډلې په ګټه په 8 سیالیو کې 8 لوبغاړي وسوځول چې غوره توپ اچونې د 18 منډو په ورکړې د 2 لوبغاړو سوځولو. قیس احمد د هایبرډ هوریکینز لوبډلې په ګټه په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي وسوځول چې غوره توپ اچونې د 12 منډو په ورکړې د 4 لوبغاړو سوځولو. د استرالیا په تجارتي سیالیو یا BBL سیالیو کې یوازینی افغان لوبغاړی راشد خان چې د روانو سیالیو یعنی د BBL 2020 د 9 پړاو د غوره شوي ټیم په 11 کسیزه لوبډله کې شمولیت لري. Rashid Khan